ګرانو محترمو لیدونکو وروڼو او خویندو ستړي مسئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. زما هیله او زما دعا همیشه ستاسو دپاره دا ده چې تاسو د خدای د مینې د هغه د محبت فیض او بخښنې څخه برخمن سئ او د هغه نعمتونه او برکتونه دې همیشه ستاسو په ژوند کښې شتون ولري او موجود وي. زه دا دعا هم کوم چې خدای دې تاسو ته داسې یو ژوند درکړي چې هغه د خدای د آرامښت، د هغه د خوښیو، خوشحالیو او امن او امنیت څخه ډک وي. ګرانو محترمو وروڼو او خویندو، دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی او موږ هڅه کوو چې د دې تلویزیون د خپرونو د لارې تاسو ته د خدای کلام، یعنی د سپیڅلي کتاب څخه، د انجیل مقدس څخه، سپیڅلي انجیل څخه تاسو ته هغه پیغامونه چې د خدای د خوا څخه دي در سره شریک کړو. زموږ د دې خپرونې پیغام دا دی چې اصلي او حقیقي ایمانداران یا مؤمنان څوک دي؟ اصلي او حقیقي ایمان کوم یو دی؟ موږ په دې موضوع باندې به وغږیږو او زه به هڅه وکړم چې نن د دې موضوع په هکله د خدای د کلام څخه په پوره توګه، په مفصله توګه معلومات تاسو ته در وړاندې کړم. دوستانو، په افغانستان کې موږ یو مشکل لرو. حد اقل دا 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې دا جنگ او جګړه روانه ده او په میلیوناو خلک په افغانستان کښې د دغو جنګونو په واسطه وژل سوي دي او خپل ځانونه یې د لاسه ورکړي دي. نو خبره دا ده چې دا جنگ ولې په افغانستان کې روان دی؟ د دې جنگ اصلي لامل څه دی او د دې جنگ اصلي هغه عامل او عاملین څوک دي؟ ولې افغانان یو د بل سره وژني او د بل سره جنگ کوي او بل سره وژني؟ د دې هغه اصلي سرچینه او د دې هغه اصلي موخه څه شي ده؟ ولې خلک په کومه موخه باندې، په کوم هدف باندې، د څه شي په خاطر یو بل سره جنگ کوي او یو بل سره وژني؟ دا ډیر مهم دی د هر افغان دپاره چې پر دې موضوع باندې ډیر سوچ وکړي او د دې موضوع د سرچینې په هکله معلومات ترلاسه کړي. تر هغه وخته پورې چې موږ د افغانستان د جنګونو او د بدبختیو د عامل په باره کښې پوره معلومات حاصل ونه کړو او ځان پوه ونه کړو چې دا جنګ ولې په افغانستان کې روان دی او دا خلک ولې یو د بل سره جنګ کوي، موږ ولې یو د بل سره جنګ کوو، د جنګونه د څه شي په خاطر دي. موږ نسو کولی چې په افغانستان کې امنیت، آرامښت یا سوله راولو. خلک به ډېرې خبرې وکړي چې دا خلک، دغه ګروپ، دغه ډله به دغه ډلې سره کښېني، دغه هېواد د هغه هېواد سره به خبرې وکړي، افغانستان کښې به سوله راسي. خو دا ټولې خبرې بې ځایه او بې معنا دي تر هغه وخته پورې چې افغانان په خپله د دې موضوع پر هغه لامل باندې، پر عامل باندې فکر ونه کړي چې د جنګ عامل څه شي دی او څوک دی. تر هغه وخته پورې به د مشکل په افغانستان کې حل ونه سي او دغه جنګ او جګړه به ادامه پیدا کړي او دا یو ډیره خرابه خبره ده او ډیره یو غمناکه خبره ده. نو راځئ چې د دې موضوع په هکله یو څه وغږیږو. ګورئ دوستانو، دا جنګ هغه وخت په افغانستان کې پیل سو چې په هغه وخت په افغانستان کې یو څه سوله او آرامي او آرامښت موجود و. یعنې په هغه وخت کښې په افغانستان کې جنګ نه و، د افغانستان قومونه یو د بل سره په دښمنۍ کښې ژوند نه کوي او په هغه وخت کښې افغانان یو د بل سره کوم مشکل نه درلودی. خو دغه جنګ په هغه وخت کې پیل شو. د څه شي په خاطر؟ دغه جنګ په افغانستان کښې د اسلام پر سر شروع شو. یعنی دا د اسلام په خاطر دا جنگ د جهاد تر عنوان لاندې په افغانستان کښې پیل شو او د هغه وخت څخه راهیسې، یعنې دا 40 کاله کېږي، د 40 کاله زیاته چې د جهاد په خاطر په افغانستان کې دا جنگ پیل شو. د جهاد تر نامه لاندې دا جنگ او دا وژنه او دا قتلونه پیل شو او تر اوسه پورې دا کارونه ادامه لري. نو د افغانستان د ټولو مشکلاتو
لامل او عامل چې شي دی جهاد دی. یعنی تاسې داسې سوچ وکئ که د هغه وخت څخه راهیسې چې په افغانستان کې د جنګ و جګړه او د جهادونه شروع سوه، د هغه وخت څخه راهیسې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغانان وژل سوي دي. دا ټول د چا په خاطر؟ دا ټول د چی په خاطر؟ د جهاد په خاطر. او دا جهاد چې دی، دا د جهاد کلمه چې ده دا یو قرآني او اسلامي کلمه ده. یعنی اسلام او قرآن د مسلمانانو څخه غواړي که چیرې تاسو دغو شرایط سره مخامخ سئ چې دغه په داسې یو حالات سره یا د هسې یو حالات سره تاسې مخامخ سئ، نو تاسې بیا جهاد پیل کړئ، جهاد اعلان کړئ، جهاد وکړئ. او جهاد یعنی وژنه، جهاد یعنی قتل، جهاد یعنی وحشت، جهاد یعنی یو انسان د بل انسان سره جنګېدل. نو دغه ته څه شی وایي؟ جهاد وایي. او اسلام او قرآن وایي چې تاسو جهاد وکړئ. نو د افغانستان مشکل چې دی دا د اسلام مشکل دی، د افغانستان مشکل قرآن دی، د افغانستان مشکل جهاد دی. ځکه که چیرې دغه قرآن نه وي نو اسلام هم نسته، چې اسلام نه وي نو مسلمان هم نسته، چې مسلمان نه وي نو بیا چې شي دی جهاد هم نسته. داسې سوچ وکړئ. که چیرې په دنیا کې د قرآن شتون ونه لري یا موجود نه وي نو اسلام هم نسته، چې اسلام نه وي مسلمان هم نسته، چې مسلمان نه وي نو چې شي دی نو جهاد هم نسته. پوه شولاست؟ جهاد چې دی د قرآن او د اسلام او د مسلمان یوه میوه ده. او زه غواړم چې بیا هم دا ووایم چې جهاد د مسلمان، د اسلام او د قرآن میوه ده. یوازې مسلمانان په دنیا کې جهاد کوي. او مسلمانان ولې په دنیا کې جهاد کوي؟ ځکه چې هغوی پر اسلام باندې باور لري او اسلام د قرآن د مخې و دوی ته حکم کوي. دا د قرآن یو حکم دی چې تاسې ولاړ سئ او د نور انسانانو سره جنګ وکړي، یعنی جهاد وکړي. خیر شرایط یې ورته ویل سوي دي چې که چیرې تاسو د دغو شرایط سره یا د هغو شرایط سره مخامخ سئ نو بیا تاسې بیا ولاړ سئ او جهاد وکړئ. خو په افغانستان کې موږ ګورو چې دا یو اسلامي هیواد دی او هلته ګرده مسلمانان اوسیږي او نور غیر مسلمانه خلک ډېر کم دي. خو په داسې یو اسلامي ملک کښې دا 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړې او دا جهادونه روان دي او ګر سره نه ختمیږي او په میلیوناو خلک وژل کېږي او هره ورځ په افغانستان کې د جنګ و جګړه په زرهاو کورونه خرابوي او خلک د دغو جګړو، جنګونو، جهادونو د وجه ډیر په عذاب دي. خلک خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته ځي. خلک د دغه جهاد څخه بیزاره دي اوس په افغانستان کې. خو لا هم خلک سوچ نه کوي، لا هم خلک فکر نه کوي. اوس ګورئ که اسلام نه وي بشریت خو شته، که قرآن نه وي بشریت خو شته، که مسلمان نه وي بشریت خو شته. ټول مسلمانان چې دي انسانان دي. مخکې د دې چې یو سړی مسلمان سي هغه انسان دی. نو دا اسلام، دا قرآن او دا مسلمانیت دا هیڅ معنا نه لري. هغه هم په داسې یو حالت کښې چې ستا دغه اسلام او دغه قرآن او دغه مسلمان توب تا و داسې یو لوري ته دغه کې چې ته ولاړ شې او جهاد وکړې او ځان ووژنې یا نور خلک ووژنې، نو بیا خو ګر سره و اسلام و قرآن او دا مسلمان توب ته اړتیا نسته. هیڅ حاجت موږ نه ورته لرو. موږ انسانان یو، موږ کولی شو چې انسان پاته سو. انسانیت زموږ دپاره کافي او شافي دی. انسانیت زموږ دپاره بیخي کافي دی. موږ کولی شو چې د یو انسان په توګه ژوند وکړو. که چیرې دغه اسلام، که چیرې دغه قرآن او دغه مسلمانتوب ما و دې ته هڅوي چې ته وروره ولاړ شه یا خورې ته ولاړ شه یا وروره ته ولاړ شه دغو خلکو سره وجنګېږه، پر خلکو باندې ته د کافر ته د مرتد ته د دغه او ته د هغه ټاپه یا ټاپې ولګوه، نو بیا خو ښه خبره دا ده چې سړی ګر سره مسلمان ونه اوسي. ښه خبره دا ده چې سړی ګر سره د اسلام پرېږدي. ښه خبره دا ده چې سړی ګر سره د قرآن ونه وایي، ایست یې وغورځوي. ښه خبره خو دا ده. اوس دا قرآن چې د 40 کاله کېږي زما 3 میلیونه خلک راته وژني یا راته وژلي دي، یا دغه د اسلام یا دغه همدا خو د
ډېر او خرابه خبره ده. زه دا قرآن څه کوم چې دا زما قاتل دی، زه دا اسلام څه کوم چې دا زما قاتل دی، زه دا مسلمانتوب څه کوم چې زما څخه یو قاتل جوړوي. نو زه خو نه غواړم چې یو قاتل اوسم، زه خو نه غواړم چې د داسې یو دین څخه پیروي وکړم چې هغه ماته د وژنې حکم راکوي، دا داسې یو کتاب څخه پیروي وکړم چې هغه ماته دا حکم راکوي چې ته ولاړ سه او نور خلک ووژنه. زه ګر سره نه غواړم چې یو قاتل یا داسې یو سړی چې هغه د نورو خلکو وژنه کوي، زه هغسې یو سړی اوسم. زه غواړم چې د خلکو سره په مینه او په محبت، په سوله او آرامش کې ژوند وکړم. زه نه غواړم چې نور خلک ووژنم. د افغانستان مشکل دا دی ورونو چې موږ پر دغه موضوع باندې سوچ نه کوو. وایي هغه زموږ 14 کاله جهاد چې و هغه خو حقي و، هغه صحیح و، هغه زموږ جهاد چې و هغه صحیح و. او وروره څنګه صحیح و؟ په هغه جهاد کې 2 میلیونه انسانان د منځه ولاړل. اوس د انسانانو دا وژنه، دا قتل، دا چې ګرد افغانستان خراب سو، تباه سو، دا یو ښه کار دی. د چا پر سر؟ د الله پر سر. الله موږ څه کوو؟ داسې الله چې زموږ ځان راڅخه اخلي، داسې الله چې زموږ د ژوند راپسې دی، غواړي چې او زما څخه غواړي چې ته ورسه زما دپاره ځان شهید کړه، بل سړی زما دپاره ووژنه او ځان غازي کړه. داسې الله زه څه کوم؟ د چا دپاره موږ دا کار کوو؟ او بیا وګورئ دا د مجاهدین، هغه مجاهدین چې ستاسې جهادګره وه، هغه مجاهدین بیا سره راټول سو په افغانستان کې، بیا په ښارونو کې دا جنګونه یې شروع کړل او په هغه کې بیا هم په زرهاو یا په زرهاو خلک، په لکاو خلک هلته بیا شهیدان سول. او بیا دا نور خلک د طالبان تر نامه لاندې راغلل او دوی بیا هم په افغانستان کې دا ګډوډي یې جوړه کړه او بیا په افغانستان کې جنګونه او وژنې او داسې نور کارونه. او اوس تر دا اوسه پورې دا کار دوام لري. موږ وایو چې هغه 14 کلنی جهاد چې و هغه سم و، بیا 50% د افغانستان خلک وایي یا دغه اوس دا جهاد چې دا طالبان کوي دغه اصلي جهاد یا حقیقي جهاد دی. او بیا ځینې خلک وایي چې دواړه سره صحیح نه و خو اسلام صحیح دی. یا وروره مشکل جهاد، مشکل دا نه دی چې مسلمانان څه کوي، مشکل دا دی چې اسلام څه وایي. په افغانستان کې خلک خطا وتلي دي، داسې خطا وتلي دي چې دوی وایي چې یا اسلام چې دی یو ښه شی دی خو مسلمانان چې کوم کارونه کوي هغه غلط. یا وروره مسلمانان چې هغه څه چې مسلمان کوي هغه هیڅ ارزښت نه لري، هغه مهم نه دی. مهمه خبره دا ده چې مشکل په اسلام کې دی. د ستا اسلام چې دی هغه مشکل لري وروره، که د ستا اسلام چې دی هغه مشکل لري. ته اوس په کوشش کوي چې خپل د خدای دپاره خپل ځان قربان کړي، خپل ځان شهید کړي او ځان ځکه چې ته غواړې چې پر ځان باندې دغه د مؤمن تاپک ولګوي چې ته مؤمن یې او حقیقي او اصلي ایمان لري، خو ستا دغه ایمان چې دی، ستا دغه مؤمنتوب چې دی دا یو غلط کار دی. ته نه مؤمن یې او نه هم پر اصلي او حقیقي او پر رښتیني خدای باندې ته باور لري، نه ته ایمان ورباندې لري. وروره که دا خبره زه درته کوم ځکه چې خدای چې دی هغه د مینې خدای دی. ته خو مینه نه کوې، ته خو په جهاد پسې دغه ته وایي چې دا خلک چې دا کوم کارونه کوي دا د خدای دا د اسلام څخه نه دي. ولې نه دي؟ خو دغه جهاد خو اسلام وایي چې تاسې جهاد وکړئ. دا ستاسې دغه پیغمبر چې و هغه ټول یا ګرد عمر په جنګ و په دغه جهاد کې دغه چیر سو، په غزا کې چیر سو. او بیا د هغه د کوم دغه چې خلیفګان چې و او دا نور خلک د ټول مسلمانان د هغه 1400 کال کېږي تر دا ننه پورې خو د مسلمانانو د ژوند چې دی دا ټول په دغه کې چیر سو، په جنګ و جهاد او په غزا کې تیر سو. نو ته بیا ولې وایې قرآن دغه خبره کوي چې ته ولاړ سه دا خلک وژنه؟ قرآن دا خبره کوي چې دا خلک کافران دي، هغه مرتدان دي، دا منافقین دي، دا هغه دي، دا هغه دي. او قرآن دا درته وایي چې دا خلک ته ووژنه، ته ولاړ سه خپل ځان شهید کړه، نور خلک وژنه، ځان ورباندې غازي کړه. خو دا خو د قرآن خبره ده. نو مشکل په قرآن کې دی. دا خلک قرآن وایي بیا داسې لیونیان کېږي. د دغو خلکو د لیونتوب اصلي لامل چې دی دا قرآن دی، اسلام دی. خلک لیوانیان نه دي، خلک خو انسانان دي، عقل لري، خدای ورته عقل ورکړي. او بیا د عقل خلک چې دي، د عقل لرونکي خلک چې دي دا خو شعور لري، عقل لري، پوهه لري. دا خلک هیڅ کلام داسې یو کار نه کوي چې د بشریت پر ضد وي. خو کله چې دا خلک لیوانیان سي د اسلام په واسطه
کله چې خلک مسلمانان سي او ور اسلام باندې ایمان راوي او د قرآن وایي د قرآن احکام پر ځان باندې تطبیق کړي تر څو چې هغوی مؤمنان وګمارل سي او اصلي او حقیقي ایمان ولري نو هغه وخت چې دا خلک لیونیان کیږي دا لیونتوب کوي او زی جهاد کوي او خلک وژني ځان وژنه کوي خو هغه د اسلام کار دی اوس ته به د ځان سره لګیا چې او بید ته نه پوهېږې ته خپل د ځانه ګډې قرآن داسې نه وایي هغسې نه وایي خو زه اوس د قرآن څخه زر آیتونه درته وایم چې دغه قرآن درته وایي چې ته ولاړ شه دغه کارونه وکړه هر هغه څه چې دا خلک کوي چې د اسلام په نامه یې کوي دا ټول د قرآن د مخ یې کوي دا ټول ستا د قرآن احکام دي دا خلک لیونیان نه دي خو دا خلک هم ځي قرآن وایي هغه احکام ښه په ښه توګه یې وایي بیا راځي اوس دا داسې خلک هم ستا چې 14 کاله په افغانستان کې په جهاد کې دغه و 2 میلیونه خلک یې دغه کړل اوس هغوی هم راځي وایي چې یا دا طالبان چې دي قاتلین دي دا وژونکي دي خو ته څه شي ته څه شي ته د ستا او د دغه طالب هېڅ فرق او توپیر نشته داسې خلک هم ستا چې ډېر پوه خلک دي د تحصیل والا خلک دي د پوهنتون څخه فارغ شوي خلک داسې خلک هم سته چې ځانونه ښه هوښیاران بولي خو بیا هم هغوی راځي چې یا اسلام چې دی خپل په ذات کښې کوم مشکل نه لري د هر څه مشکل چې دی د مسلمانانو مشکل دی ورکه ولې ځان خطا باسي تر هغه وخته پورې چې ته دا خبره تاییدوې او دا خبره تکراروې ته به د دغسې یو غم سره ته به مخ یې او ستا هره ورځ به داسې په هغه کې به جنګ وي په هغه کې به آرامش نه وي په هغه کې به سوله نه وي خو ستا دپاره هی پښتونه ستا دپاره دا پکار دی چې ته راسې د افغانستان او د افغانستان د جهاد او د جنگونو د لامل په حقله سوچ وکړي چې د دغو جنگونو لامل څه شي دي دا خلک ولې دا جهاد کوي د هغوی موخه څه شي ده د هغوی هدف څه شي دی هدفونه څه شي دي څه شي دپاره دا کار کوي خاص او خاص دوی خپل د مسلمانتوب په وجه د اسلام په خاطر او د قرآن د آیتونو او احکامو د مخې دا کار کوي که چیرې ته وایي چې ته عبیده غلط وایي خو زه د قرآن آیت بیا درته وایم ته غلط وایه ستا سوچ غلط دی ستا فکر غلط دی ته زموږ د ځوان پښتانه مه خطا باسه زه دغو ځوانانو ته وایم ځوانانو ټولو پښتنو ته وایم چې تاسې نور د دغو خلکو پر خبرو باندې مه خطا ووځئ دوی تاسو خطا باسي حتی هغه خلک چې ځانونه ډېر دغه بولي چې موږ د ډاکټران یو انجینران یو تحصیل کرده خلک تاسو حتی د هغو خلکو پر خبرو باندې مه خطا ووځئ دا خلک مو خطا باسي دوی رښتیا نه درته وایي دوی خپل د قرآن او د اسلام څخه نه دي خبر که چیرې خبر هم وي نو دوی دغه حقایق او دا رښتیاوي چې دي دا پټوي او تاسو ته یې نه وایي هم ځانونه غولوي هم تاسې غولوي نو خبره دا ده چې راسئ پر حقیقت باندې پر رښتیا باندې ځانونه پوه کړئ که چیرې تاسو په رښتیا سره غواړئ چې په افغانستان کې امنیت او سوله راسي نو د سولې او د امنیت کوم هغه مشکل چې دی چې ولې سوله او امنیت په افغانستان کې نه راځي هغه د اسلام مشکل دی هغه د قرآن مشکل دی هغه د مسلمانتوب مشکل دی مسلمانتوب اسلام او قرآن دا هغه شیان دي چې ستاسو مخه نیسي چې تاسې سولې ته ونه رسېږئ چې تاسې امنیت ته ونه رسېږئ چې تاسې آرامش ته ونه رسېږئ چې یو ښه او آباد افغانستان ونه لرئ اسلام د دې ضد دی قرآن د دې ضد دی اسلامتوب د دې ضد دی مسلمانتوب د دې ضد دی دا خنډ دی ستاسې دپاره ستاسې د لارې خنډ چې دی قرآن اسلام او مسلمانتوب دی نو تاسو راسئ پر دغه حقیقت باندې ځانونه پوه کړئ موږ څه کوو داسې یو دین او مذهب او داسې یو خدای چې هغه زموږ د ښه دپاره سوچ نه کوي هغه یوازې موږ ته وایي چې تاسې ځانونه شهیدان کړئ یا نور خلک وژني ځانونه غازیان کړئ موږ داسې یو خدای څه کوو داسې یو دین او اسلام ته یو قرآن ته ضرورت نه لرو خدای چې دی د مینې او د محبت خدای دی که چیرې تاسو په رښتیا سره غواړئ چې اصلي او حقیقي او رښتیني مؤمنان اوسئ که چیرې تاسو په رښتیا سره غواړئ چې هغه رښتینی او اصلي او حقیقي ایمان حاصل کړئ نو هغه ایمان یوازې
او یوازې د خدای څخه حاصلیږي. هغه خدای چې د مینې او محبت، هغه خدای چې د بخښنې او د فیض خدای دی، هغه خدای چې د خوشحالۍ او د آرامش خدای دی، هغه خدای چې د سولې خدای دی، او د هغه خدای نوم یسوع مسیح دی چې هغه ذات واحد یکتا دی، هغه یو واحد خدای دی، هغه خالق متعال دی، هغه خدای زموږ هغه قادر مطلق خدای دی. داسې راسي پر خدای تعالی باندې، پر هغه دغه پر ذات باندې چې د مینې ذات دی، پر هغه باندې ایمان راوړئ. او هغه خدای ورته استوایي، هغه خدای ورته استوایي چې راسئ ما ته راسئ او زه به ورته آرامش درکړم. هغه خدای نه وایي چې ما ته راسئ، خو شرط دا دی چې اول ځانونه شهیدان کړئ، زما دپاره جهاد وکړئ، غزا وکړئ. هغه وایي هېڅ مه کوئ، هېڅ مه راته کوئ، زه ستاسو څخه هېڅ شی هم نه غواړم، خو زه ستاسو څخه یوازې دا غواړم چې زما خبره ومنئ. زما خبره د مینې خبره ده، د بخښنې خبره ده. راسئ د مینه زما څخه زده کړئ، راسئ زما سره مینه وکړئ. خدای وایي چې راسئ دا مینه زما څخه واخلئ او دا مینه خپل په منځو کې وویشئ، یو د بل سره مینه وکړئ، دا مینه یو د بل سره شریک کړئ. دا هغه مینه ده چې ستاسو په منځ کې بیا سوله او بخښنه راولي. راسئ دا مینه زما څخه واخلئ، راسئ دا مینه زما څخه زده کړئ، زه تاسو ته دغه مینه درکوم. خدای وایي چې اصلي او حقیقي ایمان هم د مینې ایمان دی. خدای وایي چې اصلي مؤمن هغه دی چې مینه کوي د ټول بشریت سره، نه دا چې یوازې د نور مؤمنانو سره، بلکې د ټول بشریت سره. د هیڅ چا سره مشکل نه لري اصلي مؤمن. نه چاته کافر وایي، نه چاته مرتد وایي، نه چاته مشرک وایي، نه چاته مفسد وایي، نه چاته منافق وایي، بلکې د ټولو سره مینه کوي. نو د خدای پیغام د ټولو پښتنو دپاره، اول خو د ټول بشر دپاره او خاصه توګه په ځانګړې توګه و پښتنو دپاره دا دی پیغام یې دا دی چې راسئ زه د مینې خدای یم. یسوع مسیح وایي زه د مینې خدای یم، راسئ پر ما باندې ایمان راوړئ، راسئ زما مؤمنان سئ، راسئ زما لاره تعقیب کړئ، راسئ دا مینه زما څخه زده کړئ، راسئ دا مینه زما څخه واخلئ، راسئ دا مینه زما څخه تاسې حاصل کړئ او بیا راسئ زما سره مینه وکړئ. خدای وایي چې د خدای سره مینه کول، د خدای عبادت، د خدای طاعت دا دی چې انسانان یو د بل سره مینه وکړي. دا نور انسانان خو پرېږده، هغوی نه پوهېږي، خو دا هغه مؤمنان دي د ټولو سره مینه وکړي او یو بل سره وبخښي، یو بل ته بخښنه وکړي. دا د خدای پیغام دی دوستانو او ملګرو. حقیقي او رښتینی خدای پیغام دا دی. او دغه پیغام ټول نړۍ ته ورسیږي، ټول نړۍ ته دا پیغام رسېدلی دی. په افغانستان کې موږ ډېر خلک دي چې حقیقي مؤمنان دي او نور اسلام مسلمانان نه دي او نور پر اسلام باندې باور نه لري او بالا اسلام یې پرېښي او نور هیڅ د اسلام په هکله سوچ هم نه کوي. حقیقي مؤمنان په افغانستان کې شته، په زموږ په پښتنو کې حقیقي مؤمنان شته چې موږ یې مسیحیان بولو، چې یوازې د مینې په هکله سوچ کوي، د خلکو سره مینه کوي او خلکو ته بخښنه کوي او د مینې پر خدای باندې باور لري. دغه مؤمنان په افغانستان کې شته، د افغانستان څخه بهر په هر ځای کې شته. اوس چې زه هر ځای ته ځم، هر ملک ته ځم، دا څو ورځې کېږي زه تللی وم دغه ته اروپا هر ملک ته چې ولاړم، هر ځای ته چې ولاړم، هلته دغه افغاني مؤمنان یعنې مسیحیان هلته شتون ده. حتی پښتانه، زموږ ستاسې پښتانه په سلهاو پښتانه پر مسیح عیسی باندې ایمان لري او هغوی ټول اصلي او حقیقي ایمان لرونکي خلک یا مؤمنان دي او د خدای هغه خدای چې هغه د مینې او د فیض او د بخښنې خدای دی، پر هغه خدای باندې ایمان لري او د هغه خدای حکم چې د مینې حکم دی هغه پر ځان باندې تطبیق کوي. نور انسانان نه وایي چې د خلک سره مشکل نه لري، جهادونه او غزا او دا شیان نه کوي. مسیح خپل په کلام کې فرمایي، وایي کله چې تاسې زما د روح څخه ډک سئ، تاسې به قدرت واخلئ، تاسې به ځواک واخلئ زما د خوا څخه، تاسې به ولاړ سئ تر اورشلیم او یهودیه او تر سامریه او د دنیا تر آخري نقطې پورې او زما پیغام و خلکو ته ورسوئ. د مسیح دغه پیغام چې دی، دغه عهد چې دی، دغه ژمنه چې ده، دا هره ورځ پوره کیږي. یو وخت په افغانستان کې ایمانداران یا مؤمنان شتون نه درلود، خو نن په افغانستان کې موږ ګورو چې په سلهاوو داسې پښتانه مؤمنان او مسیحیان موجود دي
چې هغوی پر حقیقي او رښتینی خدای باندې ایمان لري. نو د مسجد هغه ژمنه چې د هره ورځ ترسره کیږي. اوس ته د ځان سره ګاډي چې په افغانستان کې پښتانه مسیحیان نسته، مؤمنان نسته، پښتانه مسیحي مؤمنان نسته، پښتانه نه مؤمنان کیږي، مسیحیت ته نه وړي. وروره ته د ځان سره ګاډي ته نه خبر. دا د خدای د رښتینی خدای عهد دی، ژمنه ده، دا به ترسره کیږي، دا ترسره سوې ده، هره ورځ ترسره کیږي. په هاو خلک په افغانستان کې داسې یوازې پښتنو کې داسې خلک شتون لري. ته ور خپل فیسبوک خلاص که وګوره څو کسان څو دغه پښتانه په فیسبوک باندې په ډاګه دا اعلان کوي چې موږ مسیحي مؤمنان یو، حقیقي مؤمنان یو، رښتیني مؤمنان یو، د خدای پر هغه خدای باندې چې هغه د مینې خدای دی پر هغه باندې باور لرو. نور موږ مسلمانان نه یو، نور وژنه نه کوو، قتل نه کوو. نو دا د خدای ژمنه هرومرو به ترسره کیږي. دا روان دی دا کار. او زه ستاسو څخه دا خواست لرم، دا درخواست لرم چې تاسې هم راسئ. اول خو د افغانستان د جنگونو او د جګړو او د بدبختیو پر لامل او عاملونو باندې تاسې سوچ وکړئ چې دا ولې دا جنگ په افغانستان کې روان دی. دا خو جهاد دی. جهاد یعنی مسلمان جهاد کوي، مسلمان پر اسلام باندې باور لري او د قرآن د حکم په مطابق جهاد کوي. د 40 کاله کې دا کار روان دی. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې جنگ ختم سي نو باید چې هلته جهاد نه وي. د دې لپاره چې جهاد نه وي په افغانستان کې نو باید چې هلته مسلمانان خپل اسلام توب پرېږدي او نور به اسلام ته نه ووایي او نور به د قرآن ته نه ووایي. ځکه چې د افغانستان مشکل قرآن دی، اسلام دی، اسلام توب دی، مسلمان توب دی او جهاد دی. کله چې مسلمانان اسلام پرېږدي نور به هغوی هېڅکله جهاد ونه کړي. پوه شولاست؟ نور به هغوی د قرآن د احکامو څخه به اطاعت ونه کړي. خلکو ته به بد و رد ونه وایي، خلکو ته به ښکنځل ونه کړي، خلکو ته به د کافر و مرتد و غیره و غیره و غیره په نامه یاد ونه کړي. نو دا هغه وخت دی چې په افغانستان کښې به سوله او ارامښت راسي. پوه شولاست؟ بیا به نو په افغانستان کې شیعه او سني نه وي چې یو د بل سره وجنګېږي. په افغانستان کښې به مسلمان او غیر مسلمان نه وي چې یو د بل سره به وجنګېږي. په افغانستان کښې به دا خبره نه وي چې زه مجاهد یم، زه طالب یم، زه هغه یم. ټول خلک به د انسانانو په صفت په افغانستان کې ژوند وکړي. کله چې موږ اسلام ته نه ووایو نو ټول بیا موږ انسانان یو. او که چیرې غواړو چې پر خدای باندې باور ولرو، خدای خو د مینې خدای دی، نو بیا موږ مؤمنان یو. د څه شي پر چا باندې ایمان لري؟ د مینې پر خدای باندې ایمان لرو. زموږ ایمان چې دی هغه د مینې ایمان دی. زموږ حکم چې دی، زموږ حکم دا دی چې د خدای او د خلکو سره مینه وکړو. دغه کار د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې سوله ارامښت راسي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سوله او ارامښت راسي نو راسئ، اسلام پرېږدئ او پر د مینې پر خدای باندې ایمان راوړئ. او که چیرې تاسو اسلام نه پرېږدئ نو بیا د اول خو د ګیلې او د شکایتونو او د غمه کوئ چې ولې دا جنګ دی او دغه دی، موږ هره ورځ وژل کېږو. دا ستاسې د لاسه دی. ته نه غواړې چې ځان د جهاد او د جګړو دغه جنګونو د دغو بدبختیو څخه خلاص کړې. چې ته پرېکړه ونه کړې نو زه خو مرسته ستا سره نشم کولی. او دویمه خبره، ته بیا که چیرې ته خپل ځان وغولوې چې یا اسلام ښه دی، مسلمان غلط کارونه کوي، دا ستا مشکل دی. ته به تر تله پورې په دغه مشکل کې پاته سي او ستا ورځ به دغسې خرابه تر ابده پورې روانه وي. دا زما خبره ده. خو ته د ځان سره مرسته وکړه، د ځان سره کومک وراسه، خپل د دغه دلدل څخه د دغه خراب شي څخه چې اسلام دی خلاص کړه. راسه ځان ته خلاصون ورکړه، ځان ورڅخه خلاص که وروره که راسه. دا اول کار دی. نو ته باید چې اول د اسلام پرېږدې. او دویمه خبره دا ده که چیرې ته غواړې چې مؤمن اوسې او رښتینی مؤمن او رښتینی ایمان ولري نو راسه د خدای د مینې پر خدای باندې ایمان راوه. هغه خدای چې وایي چې زما حکم یوازینی حکم مینه ده، راسه پر هغه خدای باندې ایمان راوه. هغه خدای هر څه درته ښیي. په افغانستان کې ډېر داسې خلک شته چې پر هغه خدای باندې باور لري او د دغو خلکو یعنی د اصلي مسیحي مؤمنانو تعداد یا شمېره هم هره ورځ زیاتېږي. ته هم راسه ورسره دغسه، ته د جهاد څخه لاس واخله،
ته خلکو ته کافر مرتد دا او هغه مو وایه، ټول انسانانو ته د انسان په نظر وګوره، د انسان پر انسانیت باندې باور ولره او د هغه ته ارزښت ورکړه. د انسان پر مقابل مه جنګېږه، اسلام سره انسان سره مینه وکړه، انسان ته بخښنه وکړه، د ټول نړۍ سره مینه وکړه، د ټول خلکو سره، ټول بشر سره مینه وکړه. دغه د خدای حکم دی ستا لپاره. که چیرې غواړې چې ته اصلي خدای وپېژنې، اصلي مؤمن سي، اصلي ایمان ولرې، نو زه حاضر یم چې ستا سره مینه ستا سره مرسته او کومک وکړم. زه حاضر یم چې تا ته د مینې د خدای په هکله معلومات درکړم، تا ته د حقیقي ایمان او د حقیقي مؤمن په هکله معلومات درکړم او تا ته د خدای د لاره در وښیم. تا که چیرې ته غواړې چې د خدای هغه اصلي کتاب ووایې او د خدای هغه اصلي احکام پر ځان باندې تطبیق کړې، نو زه کولی شم چې ستا سره کومک وکړم. دغه کتاب چې دی د سپېڅلي کتاب په نامه یادېږي، زه کولی شم چې دغه کتاب په واسطه تا ته رهنمایي او لارښوونه وکړم چې ته خدای وپېژنې، د مینې او بخښنې خدای، او د هغه د مینې او بخښنې لاره پیدا کړې او د هغه د مینې او بخښنې حکم پر ځان باندې تطبیق کړې. او یوه ورځ به ستا څخه داسې یو سړی جوړ سي چې ته به د هیڅ چا سره مشکل نه لرې. ټولو خلکو ته به یوازې د انسان په سترګه ګوري او د ټولو خلکو پر انسانیت باندې به ته ارزښت لري، ته به درناوی ورته لري، ته به احترام ورته لري. که چیرې ته غواړې چې دا کار وکړې، اول اسلام پرېږده، ځکه چې اسلام زموږ د مشکلاتو مور ده. او دویمه خبره، راسه پر حقیقي او رښتینی خدای باندې ځان پوه کړه، هغه خدای چې د مینې او محبت خدای دی. راسه حقیقي مؤمن سه، راسه د حقیقي ایمان د خدای څخه ترلاسه کړه. او زما آخره خبره دا ده، آخره خبره مې دا ده چې یسوع مسیح خپل په کلام کښې وایي چې زما پیغام به و ټول نړۍ ته و ټول بشر ته ورسیږي، هیڅوک یې نسي درولی. نو زه دا درته وایم چې د مسیح عیسی پیغام په افغانستان ته رسېدلی دی او ډېر پښتانه شته چې اوس مسیحي مؤمنان دي او پر دغه پیغام باندې باور لري. نو ته نسې کولی چې د دغه پیغام دپاره یو خنډ وګرځي. ستا سره دا ځواک او توان نسته، ته دا توان نه لري. خلک به پر مسیح باندې ایمان راوي، افغانستان کې به مسیحیت جاري سي او ټول مسیحي مؤمنان به یوه ورځ په افغانستان کې په ډاګه او په ازاده ووایي چې موږ مسیحیان یو، موږ اصلي او حقیقي مؤمنان یو او موږ په دغه ملک کې ژوند کوو او ستا څخه به دا خلک هیڅکله ونه بیریږي. اوس هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې پر مسیح عیسی باندې ایمان لري او مسیحي مؤمنان دي او دا شمېره ورځ په ورځ زیاتیږي. دا پیغام د نړۍ په هر ځای ته چې ته ولاړ شې، دا هلته خلکو ته دا پیغام ورسیږي او هره ورځ موږ ګورو چې په نړۍ کې په زرهاو خلک راځي او پر رښتینی او حقیقي خدای باندې ایمان راوي. او ته چې پښتون یې او په قوم یهود یې، ته چې د داسې یو قوم څخه یې چې ټول انبیا د هغه قوم څخه دي، ته ولې شاته پاتېږې؟ ته ولې د دغه عربو د دین په خاطر خپل سر ورکوې، خپل ځان مسخره کوې، خپل پر ځان باندې رشخند وایې؟ ته ولې دا کار کوي؟ راسه پښتونه وروره، راسه خورې، راسه پر حقیقت باندې ځان پوه کړه، راسه خپل خدای وپېژنه، راسه ځان څخه اصلي مؤمن جوړ کړه، راسه اصلي او حقیقي ایمان د خدای څخه حاصل کړه. د مینې او محبت او د بخښنې خدای حاضر دی چې تا ته دغه هدیه، تا ته دغه تحفه یا ډالۍ در په برخه کې، خو پریکړه ستا ده. ته باید چې دا پریکړه د ځان دپاره وکړې. کله چې ته دا تصمیم ونیسې، نو خدای به هر څه ستا په
ستا په برخه کې، یعنی ایمان، یعنی مینه، یعنی محبت، یعنی آرامش، یعنی هر هغه څه چې ته غواړې، هر هغه معنوي شیان چې ته غواړې، حتی دنیایي شیان چې ټول د خدای برکتونه او نعمتونه دي، خدای به تا ته درکړي. خو خبره دا ده چې آیا ته دا نن غواړې چې دا تصمیم ونیسې که یا که چیرې ته غواړې چې دا تصمیم ونیسې، نو راسه زما سره اړیکه ونیسه او زه به د خدای لاره در وښیم. زه به هغه طریقه در وښیم چې ته څنګه د خلکو سره مینه وکړي او د هیچ چا څخه کرکه ونه لري. مننه دوستانو، ګرانو لیدونکو، خویندو وروڼو، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول مسیح ساته سپارم. مسیح سا مو مل سه، ښه ورځ او ښې چارې د مسیح سا په نامه. امین.